د 2023م کال آسیایي سیالیو کې د کرکټ 14 لوبډلې. د 2023م کال آسیایي سیالۍ چې د چین په کوربه‌توب ترسره کیږي، پکې د نورو ورزشونو ترڅنګ کرکټ ته هم ځای ورکړل شوی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په آسیایي سیالیو کې د کرکټ لوبې هم تایید شوي او په ټوله کې به په دې سیالیو کې د آسیایي هیوادونو 14 لوبډلې ولوبېږي چې 15 وار د مخه کوارټر فاینل ته معرفي شوي دي. د ICC په درجه بندۍ کې د مخکښو هیوادونو لکه هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا او افغانستان لوبډلې به په کوارټر فاینل کې لوبېږي او پاتې نورې لوبډلې به په خپل منځ کې د کوارټر فاینل لپاره لوبه کوي او یوازې 3 بریالۍ لوبډلې به ترې کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي. ځینو هیوادونو ور د مخه د آسیایي سیالیو لپاره لوبډلې اعلان کړي، خو افغانستان تر اوسه لوبډله نه ده اعلان کړې او ډیر ژر به د ICC له رسمي ادرسونو هم په آسیایي سیالیو کې د کرکټ لوبو مهالویش اعلان شي. په آسیایي لوبو کې د نارینه‌و د کرکټ سیالیو ترڅنګ د کرکټ ښځینه لوبډلو سیالۍ هم شته چې د اتو هیوادونو لوبډلې پکې شاملې دي، خو له افغانستانه پکې د ښځو کرکټ لوبډله ګډون نه لري. په همدې حال کې د 2010 کال په آسیایي سیالیو کې د کرکټ لوبو لومړی پړاو ترسره شوی و چې بنگلادیش ګټلی و. په دویم پړاو کې چې په 2014 کال کې ترسره شوی و، افغانستان فاینل ته وتلی و خو اتلولي سریلانکا ګټلې وه او د 2023 کال پړاو به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.